ټول ژوند د بېوقوفه سړي سره انډیوالي مه کوه، د بېعقل سړي سره دوستي مه کوه. ولې ویلې ول بېوقوفه سړی او بېعقل سړی به د فایدې بجای نقصان ډېر در ورسوي، د فایدې بجای نقصان به ډېر در ورسوي. او بیا یې ورته ویلې د دروغجن سړي سره انډیوالي مه کوه. ولې مه کوه دروغجن سړي سره انډیوالي؟ ول ځکه یې مه کوه دروغجن سړی چې دی هغه به نږدې شي ډېر درته لیرې کې او لیرې به ډېر رانږدې کې. یعنې معنا دا د ستا دوست دی، څو خبرې به درته وکړي هغه مشرق له به در څه وغورځوي، او ستا دشمن دی هغه لیرې په مشرق کې دی دلته به دله راورسوي په درواغو باندې. دروغ وایي دې ته چې نږدې لیرې کول، لیرې نږدې کول. او بیا ورته ویلې د کنجوسه سړي انډیوالي مه کوه، بخیل نه دی. ول دا چې په کومه ورځ ستا په کار شو په هغه ورځ به ځان در څه وکاږي. ډېر خلک ستا خدمت ته شپه ورځ ولاړ یم، غږ ستا د خوا دی، او بیا چې ته غږ وکړې والله د پرون د راشه زما هم ډېر لاس تنګ دی، ولا ګاډۍ بل چا بیولې ده، ولا ګاډۍ مې خرڅه کړله، ولا ګاډۍ په ګیرج کې ولاړه ده. ول کنجوسه سړی په هغه ورځ لاس درله کوي چې په کومه ورځ ستا په کار شلو. او بدذاته سړی، بیکاره سړی، کمسل سړی، کمینه سړی د هغه انډیوالي مه کوه. ولې مه کوه؟ کمینه او کمسل سړی به ستا قیمت ډېر معمولي قدر کښېږدي، په یو روپۍ به دې خرڅ کړي، په یو روپۍ به دې خرڅ کړي. بېوقوفه سړي انډیوالي مه کوه، دا به د فایدې بجای نقصان ډېر در ورسوي. د دروغجن سړي انډیوالي مه کوه، یاران به در څه لیرې کړي. د کنجوسه سړي انډیوالي مه کوه، په کومه ورځ ستا ضرورت شو دی به ځان در څه وکاږي. او بیا بدکاره بدذاته کمسل کمینه سړي انډیوالي مه کوه. ولې هغه به دې په ډېر کم قیمت خرڅ کړي، ستا قیمت به ډېر کم ولګي. خیر الله پاک دې ویل اورېدل قبول منظور وګرځي. الله دې خپل احکامات د جناب نبی کریم مبارک صلی الله علیه وسلم طریقې را نصیب کړي. الله دې پر دې تورو مشته مرګ راکړي چې موږ مرو دا ووایو لا اله الا الله